تادین خان یو ځل بیا غټې کارنامې وکړلې. تادین خان څنګه د هیواد دښمنان په منډه کړل. دا چې تادین خان څه کړي دي او څه یې ویلي دي په دې ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه تر نظامي عملیاتو وروسته د طالبانو تش په نوم د ولسوالۍ دفتر په بشپړه توګه له منځه تللی دی. د کندهار امني قمندان تادین خان وایي یا د عملیات چې 3 ورځې دوام درلود د 14 طالب جنګیالیو په وژلو او 11 نورو په زخمي کولو پای ته رسېدلي. د تادین خان په خبره چې په یادو عملیاتو کې د طالبانو ټول مرکزونه تخریب شوي او په وینا یې چې ځینې طالب جنګیالي په تیښته تر کرښې هاخوا اوښتي دي. همداراز زیاتوي چې په دې عملیاتو کې د درنو وسلو، مهماتو او باروتو ترڅنګ له طالبانو هغه وسایط هم نیولي چې تر کرښې هغه غاړې ته یې د تګ اجازه درلوده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او طالب ډلې ترمنځ د سولې له توافق وروسته په دې وروستیو کې یادې ډلې د هیواد په ګوټ کې خپلو بریدونو ته یو ځل بیا زور ورکړی دی چې تر دا مهاله سلګونه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي روانه جګړه د طالب په زیان ده، خو طالب یې نه مني. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که مو ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ د سره او د نورو ویډیوګانو او تازه خبرونو لپاره چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې ښه وخت د لوی الله په امان.